مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د یوناما ماموریت د غځېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رایه چابنه. د شري ناروغۍ په اړه د بې پولو ډاکټرانو وروستي راپور ته د عامې روغتیا او وزارت غبرګون. افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 430 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګرۍ ترسره کېدل. او په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو په کاروان ځانمرګی برید. اوس هم بشپړ خبرونه. زه معرف خان یم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د دوشنبې په ورځ د یو بل کال لپاره افغانستان کې د یوناما ماموریت د غځېدو په تړاو د یو پریکړلیک مسودې ته د رایه چونې په موخه ناسته کوي. امنیت شورا ویلي دغه مسوده د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ، د نشهیي توکو قاچاق او د کورنیو بېځایه شویو د وضعیت په ګډون د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې له بدلون پرته چمتو شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي اسلامي امارت یو متوازن سیاست غوره کړی او په خبره د یو هیواد د خوښۍ لپاره د بل هیواد پر وړاندې نه جنګیږي. متقي عمان کې د افغان سوداګرو سره یوې ناستې کې وویل اسلامي امارت له نړیوالو سره ښې اړیکې لري او غواړي افغانستان د منفي سیالیو پر ځای د اقتصاد او ترانزیت ډګر واوسي. هغه لویدیځ ته اشاره زیاته کړې چې د 20 کلن اشغال پر مهال هیواد کې شاوخوا 400,000 انسانان په نشهیي توکو اخته وو. عامې روغتیا وزارت د بې پولو ډاکټرانو له لوري په افغانستان کې د شري ناروغۍ په اړه ورکړل شوی راپور رد او خپاره شوي ارقام بې تخمینه بللي دي. تر دې وړاندې د بې پولو ډاکټرانو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان کې شري ناروغۍ پیښې څو برابره زیاتې شوي او هره ورځ یو ماشوم د همدې ناروغۍ له کبله ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت ویلي د معلوماتو په اساس چمتو شوی راپور د حقیقي ارقامو په اساس نه بلکې له تخمیني ارقامو په کې استفاده شوې ده. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د نوي ښوونیز کال له رارسېدو سره سم پر اسلامي امارت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزي ویلي زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبره دا زموږ د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هغه ټینګار کړی زده کړې د هیواد د پرمختګ بنسټ دی او ځوانانو ته باید هیواد کې د زده کړو زمینې برابره شي. د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ موسسې مسؤل ملک ارشاد او ورسره مل پلاوي میدان وردګ ولایت د سفر پر مهال د یاد ولایت والي قاری بختیار معاص سره په لیدنه کې ویل دوی راتلونکی کال په دغه ولایت کې د کوچیانو لپاره 2 روغتیایي د موبایل ټیمونه، یو باب روغتیایي ثابت مرکز، کوچیانو ته د زده کړو زمینې برابرولو او پاکو اوبو رسولو ترڅنګ د ځایي خلکو لپاره اصلاحي تخمونو د ویش 2 کلنه پروژه په پام کې لري چې پلي به یې کړي. لوګر د لوړو زده کړو موسسې کې د 23 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د لوګر د لوړو زده کړو موسسې مطبوعاتي مسؤل محمد نسیم ریحان وویل چې په دغه موسسه کې د 23 میلیونه افغانیو په لګښت د لیلیې ودانۍ بیا رغول، د خوړنځای او د یو ګودام د جوړولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې شي چې ورسره به د سیمې یو شمېر کسانو ته هم د کار زمینه برابره شي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې د چاپیریال ساتنې یوه نړیوال بنسټ د ځنګل کرنې او د معیشت ښه کېدو له لارې د ټولنې پر بنسټ د اقلیم د بدلون ځواب ویلو پروژې لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي بدلون رئیس روح الله امین وایي دغه بودیجه د نړیوال چاپیریال اسانتیاو لخوا د کم پرمختللو هیوادونو صندوق شورا ناسته کې تصویب شوې ده. امین زیاته کړې دغه پروژه به 15 کلونو کې د کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي شي چې موخه یې د اقلیمي بدلون پر وړاندې ځنګل کرنې پیاوړتیا او اطرافي ټولنو معیشت ښه کېدل دي. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر عطاالله عمري وایي د محدود امکاناتو سره سره د قوشتېپې کانال کار په معیاري توګه او چټکۍ سره روان دی. عمري دا څرګندونې په هغه ناسته کې چې د قوشتېپې کانال د تخنیکي چارو د پرمختګ ارزونې لپاره
د ټولګټو وزارت اقتصادي معاونیت د چارو ادارې استازو او د کرنې اوبو او انرژۍ وزارتونه او د ملي انکشاف شرکت د ځینو متخصصینو په ګډون جوړه شوې کړې دي. په دې غونډه کې د دغه پروژې تخنیکي موضوعګانې، تطبیقي ننګونې او د کار د چټکتیا لارې چارې څیړل شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي روان کال د هیواد له هوایي ډګرونو د صادراتو او وارداتو ټولیز ارزښت 215 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی چې 128 میلیونه ډالر یې صادرات دي. د افغانستان صادرات او واردات د کابل، کندهار او بلخ له هوایي ډګرونو څخه اتریش، اردن، اسپانیا، متحده عربي امارات، اندونیسیا، برټانیا، امریکا، سویلي افریقا، جرمني، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته شوي دي. د دغه وزارت په خبره د افغانستان ډیری صادراتي توکي وچه میوه، زعفران، وچه او تازه انځر، عنابه، تور جلغوزه، لاسي صنایع او نور محصولات دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د څه باندې 430 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان په خبره له دغه شمیرو شاوخوا 45 میلیونه ډالر یې صادرات دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه قزاقستان د افغانستان لپاره یو ښه بازار ګڼي او دغه هیواد ته د صادراتو پر لا زیاتوالي ټینګار کوي. د بلوچستان په نوشاکي سیمه کې د یوې چاودنې له امله د پاکستان 15 سرحدي ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې د لومړیو معلوماتو له مخې دغه چاودنه یو ځانمرګی برید و. راپور کې راغلی چې ځانمرګی بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پاکستان د سرحدي ځواکونو له کاروان سره ټکر کړی دی. په دغه پیښه کې د وژل شویو د شمیرو د لوړېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یمن پر حوثي وسلوالو د پراخو هوایي بریدونو امر ورکړی چې پکې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر واک لاندې سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا په دغه تازه هوایي بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر واک لاندې روغتیا وزارت یې ویلي چې د امریکا په بریدونو کې 13 ملکي کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. حوثي وسلوالو دغه بریدونه جنگي جنایت بللی او ویلي دي چې د هر ډول تاوتریخوالي ځواب ورته ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان په صادرولو سره د امریکا غږ کارکوونکي په جبري ډول رخصت کړي او دغه راز یې د ازادۍ راډیو بودیجه لغوه کړې ده. راپور کې راغلی چې د امریکا غږ په ګډون د دولتي رسنیو کارکوونکي هم تر بلې خبرتیا رخصت کړل شوي دي. ولسمشر ټرمپ او متحدان امریکا غږ د امریکا مالیه ورکوونکو پر اوږو اضافي بار بللی دی. د کاناډا د دفاع وزیر بل بیلیر اعلان کړی چې هیواد یې په فعاله توګه د امریکا د 15 جنګي الوتکو لپاره د بدیل په لټه کې دی. نوموړي ویلي هڅه یې دا ده چې هر څو ژر کاناډا له نورو جنګي الوتکو جوړونکو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د کاناډا د دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ډونالډ ټرمپ د ځینو نورو هیوادونو په شمول پر کاناډایي توکو هم 25 سلنه تعرفې لګولې او په ځواب کې کاناډا هم ورته اقدام کړی. او وروستی خبر مو دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې کورسک سیمه کې د اوکراین ځواکونه محاصره شوي نه دي او د دوی عملیات لا هم روان دي. نوموړي ویلي چې د اوکراین ځواکونه په کورسک سیمه کې خپلې دندې ترسره کوي نو ځکه روسیې دې سیمې ته خپل ډېر پوځیان لیږلي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې اوکرایني ځواکونه توانېدلي چې په دې سیمه کې روسي ځواکونه په دوامدار ډول کلابند وساتي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې.